د ټولو نه اول زه افغانستان ته مبارکي وایم چې هغوی زموږ نه بیا میچ وګټو. لټون او خیاټه اعظم خان و، هغه څنګه سړی دی؟ هغه میلو وایي درکه مړه هغه ډوډو شکور چې ختموي دې خدای غر کا تنه غټه د خدای کار نه دی. دوستانو بیګا ما یو ویډیو اپلوډ کړی و، پای کې ما انسلټ کړی و د افغانانو. نو زه معافي غواړم. افغانان او پاکستان دا دواړه رونه دي، مسلمانان هم دي. نو ډېره غلطي رانه شوې ده، بخښنه غواړم، معافي غواړم. د رمضان میاشت ده، ما معاف کړئ. زموږ د پاکستان ټیم غټه کمزوري دا میلو دی او یو نسیم شاه دی، دوی بې غیرته دي.